الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم میش په باروان نیو راځي باندې موجود دي چې د ورځې مخکې دا ته یوه لویه جرګه شوې وه د قومه چې هغه جرګه دا ته چې کوم ډرون ګرځي هغې ډرون نه چې کوم بامونه اچوي چې آس پاس د نږدې د کلي د علاقې د خلکو سره یې اچوي چې حکیم سندرې وي کوم داسې غاوي کورونه ته ورځي هغې نه خلک ډېر زیات ځنه متاثر کېږي. نو هغې په حواله سره د ورځې مخکې همدا ته جرګه وشوله. نن هم ملګري سره کښېناستلي جرګه هم وکړله، هم دا فیصله وکړله چې که چیرې دا ډرون بان نه کړله، دا ډرون یې لرې نه کړله، نو دا تو بیا په قومینه باندې په جماعتینه او په هر دوی شعلانینه کې قومینو ووځي یوه لویه احتجاجي جرګو دا ته رابولي چې موږ دا ریاست ته په واضح الفاظ باندې دا یایي چې دا کومې ډرون د ګرځوي چې چا سره د بادي یخ ته ګرځاوه، خو د مو په کلي د مو په علاقه باندې د دا ډرون نه هم تیره منلیدو نه یې اندیا سه دا کوم مانی. نو انشاءالله که دا ډرون یې بان نه کړله، بیا چیرې دا ډرون یا د شپې وګرځوله یا دا ته بامینه وچول د کلي د علاقې سره. نو میږو دا ته کمپین هکي کلی په کلیو ګرځي، کوڅه په کوڅه جموته په جموتو ګرځي رووځي او دا ته داسې احتجاجي جرګه کوي چې واته دا پرېکړه وکړي چې یا د دا ډرون بند کوي یا د تو د سی پي مخې میش چني چې څوک پر د مطالبارو سره منلې نه وي. نو د کوم غون مشرون دا ته موجود دي دغه په متافقه دا فیصله کړې دو چې میش کلیر کړ د آرمي ته یایي د دغه ویډیو په واسطه سره هم ورته یایي چې دا کومه ډرون دی دو چې کومه د کلي سره نږدې بامینه اچوي دا در ودروه، که ود نه درول میږو بیا کوم مشوره کي بیا یوه داسې فیصله کي چې انشاءالله په احتجاجي شکل شو په تو باندې دا خبره ماني. ډېره مننه.